زنګلاتو کې هر طرف ته په دې ټولو شیزونو باندې الله تعالی سره قادر دی او دا ټول هر یو شی سره دا د الله تعالی په علم کې دی غیب السماوات په پټو شیزونو د اسمانونو د ځمکې د علم غیب خاصه چې د چا د الله نه د الله نه ما سوا علم غیب چاته نشته که رسول الله مبارک ته وحی کېدله نو دا علم غیب نو ګوري وحی ځان له یو شی دی او علم غیب سره دا ځان له شی دی علم غیب دې ته ویل کېږي چې په پټو خبرو باندې خبردار الکه اوس مونږ ته پته نه لګي چې مونږ بر دې ځای نه پام شو که پام نشو چې سبا سې کېږي مونږ ته هېڅ پته نه لګي د دې پټو خبرو علم چاته دی الله ته دی نو دا غیب علم چاته دی لکه الله ته دی او پیغمبر ته به څه کېدله وحی به کېدله او وحی ته ویل کېږي انباء الغیب په غیبو باندې خبر ورکول نو دا د چا کارو دا د الله کارو رسول الله مبارک ته به څه دی په غیبو باندې خبر ورکو او پیریان انسانان دا فرشتي دی په غیبو باندې نه پوهېږي د غیبو په علم باندې انسانان نه پوهېږي د غیبو په علم باندې پیریان نه پوهېږي ګورې ښه علم غیب خاصه د چا ده دا د الله ده که یو سړی دا وایي چې د الله نه ما سوا بل څه شی په عیبو پوهېږي ګوره دا خبره غلطه ده پیریان انسانان دا یو شیز دی په علم غیب نه پوهېږي علم غیب خاصه دا د الله ده که پیریان پیدل کنه په غیبو باندې نو په حضرت سلیمان علیه السلام به پیشي وو دې نه مخکې واقع تېره شوې ده حضرت سلیمان علیه السلام پیریانو ته الله تابع کړي جنات الله ورته تابع کړو غټ غټ دیوان پیریانو ته الله تابع کړو او حضرت سلیمان علیه السلام پیریانو ته وی شابه تاسو بیت المقدس جوړ کې اغي لګیو بیت المقدس کې کار کو او حضرت سلیمان علیه السلام خو مزیدار پاک لباس واچولو ځان باندې تیار کړو خپل عبادت خانه ته دننه شو او دا غي عبادت خانه داسې و چې د شیشو نه جوړه و نو بهر و پیریانو ته ښکارېدو چې حضرت سلیمان علیه السلام سره عبادت کوي او حضرت سلیمان علیه السلام ته هم دا پیریان ښکاره کېدل نو چې هغه عبادت وکړلو نو د هغه په عبادت خانه کې داسې یو اوچت ځای و په هغې د پاسه حضرت سلیمان علیه السلام کېناستو او کونټۍ ورسره وه دقسې دا کونټۍ دقسې ایښودې وه قرآن کې ذکر ده کونټۍ یې داسې ایښودې وه او حضرت سلیمان علیه السلام په دقې کې څه دی وفات شو دغه کیسه دی وفات شو او پیریانو ته پته نه وه چې دی وفات دی پیریانو ته غیب علم نشته نو هغې ته پته نه وه هغې به کتل چې هغه حضرت سلیمان علیه السلام ناست دی خپل کار به یې کو شپه ورځ لګیو څوک و چې کال پس نه دی حضرت سلیمان علیه السلام چې دا کومه کونټۍ دقسې ایښودې وه الله قرآن کې وي تأکل من ساعتو داسې ټکې دی قرآن کې تېر شوی دی مخکې وی الله وی ما د ځمکې نه څه دی یو چنجي یو وینه مې را پیدا کړل او هغه څه دی هغه کونټۍ یې وخوړله لاندې نه کونټۍ وخوړله چې هغه وخوړلې شوه حضرت سلیمان علیه السلام ځمکې ته پرېوت پیریانو چې وکتل یو بل ته یې چغې کړې وي دا ګور دا خو مړ نو کله خبر شو چې کله هغه ځمکې ته پرېوت که پیریان په غیبو پیدل که نه نو د مخکې نه به ورته پته لګېدلې وه علم غیب خاصه د چا ده د الله ده بیا ورپسې انه علیم بذات الصدور بشک الله ښه پوهېږي په پټو رازونو باندې چې کوم په زړونو کې دي هلکه زما په زړه کې چې څه دي په دې الله خبردار دی ستاسو په زړه کې چې څه دي په دې الله خبردار دی زه د ستاسو د زړونو په خبرو نه یم پوهېږي تاسو زما د زړه په راز نه پوهېږئ زموږ په زړونو کې چې کوم رازونه دي دا یوازې زموږ نه د دې ټولې دنیا د انسانانو د دې ټولو مخلوقاتو په زړونو کې چې کوم راز دی په دې څوک خبردار دی دا صفت د الله دی بیا ورپسې دویم آیات کې هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا الکه وسلاوی اے انسانانو اے الله وی اے زما بندگانو تاسو مې په دې ځمکه باندې ګرځولې به طور نائبان حضرت آدم علیه السلام چې کله الله لا پیدا کړی نو فرشتو ته الله ویل وی زما فرشتو ویل زه په دې ځمکه باندې څه دی خپل یو نائب پیدا کوم څه شي
نائب خلیفہ پیدا کوم دې ته ویل کېږي خلیفہ نائب چې الله وی چې زور تاسو حکم کوم چې زما سره هغه حکم مني زما عبادت وکي زما بندگی وکي نو فرشتو ویل یا الله انسان نه پیدا کو ولی پیدا کی مون خو یا الله دستا تسبیح کو دستا حمد و ثنا وایو دستا عبادت کو الله یې فرشتو تاسو نه پويږي زه خپويږم بهشک الله خو پويږي نو حضرت آدم علی السلام چې کله الله پیدا کړلو نو شیطان تم دا خبره پته لګیدلې و چې الله بسني شیطان ودا ویل چې الله به دا خلیفہ دا نائب دا به ما ګرځي وای شو نو چې حضرت آدم علی السلام الله پیدا کړلو نو شیطان ویل هغه سر بغض کې نه پیدا شول پزل کې ول دا ور دې خپل خلیفہ خپل نائب جوړ کړلو ویزه به جوړ کړو بیا وته الله فرشتو ته حکم وکړو وی تاسو حضرت آدم علی السلام ته سجده وکړه ټول فرشتو حضرت آدم علی السلام ته سجده وکړه شیطان ظالم سره سجده وکړه نو الله فرمای اے انسانانو اے بندګانو تاسو مې په دې ځمکه باندې نائبان ګرځولې د دې ځمکه باندې الله تاسو ما خپل خلیفګان جوړ کړي او صدا پاره د عبادت لپاره صدا پاره لکه عبادت لپاره یا الله فمن کفر فعليه كفره چا نا شکر وکړه چا کفر وکړلو فعليه كفره نو پد باندې بسره د کفر وبال او سزا هم پد باندې وي الکه چا د الله تابعداري وکړه الله ورلسه د دنیا مخ کی آخرت کې به مزي وي الله یک چا کفر وکړلو د دې کفر سزا بسره دل ورکو بیا دا غینه پس پدریم آیات کې قل ارایتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله وکشجی قیامت پورز باندې دا ټول انسانان به جمع د حشر په میدان کې مونږ تاسو ټول به ولاړو حضرت آدم علی السلام نواله تر د قیامت پورې چې څومره انسانان راځي دا ټول انسانان ندي دا به د حشر په میدان کې به ولاړوي دا به ټول ولاړي یو आवाज بکیږي आवाज بس کیږي आवाज بدا کیږي اے مشرکانو اے هغه خلکو چا چې په دنیا کې د الله سره شرک کړی دی اے بت پرستو پاسه د خپل زینو نه ودرېږي دا आवाज بکیږي خلک به ولاړي مؤمنان مسلمانان دا ټول به ولاړي کافران مشرکان د آدم علی السلام نو ټول پیغمبران امتیان تر د قیامت چې څومره انسانان راځي ټول خلک به ولاړي आवाज بسوشي په پاسه مشرکانو اے کافرانو اے بت پرستو پاسه نو دی بودريږي چې دی ودريږي الله به بیا आवाज بل आवाज بوشي اے مشرکانو اے کافرانو تاسو چې په دنیا کې د کوم خدایانو د کوم بوتان عبادت کو هغه ته به مویل شي پاسه تاسو مدرګي ګورې جی په بوت کې روح شته نه نشته پکې په بوت کې څه دی روح نشته قیامت پر ورځ به کې څه دی الله پاک پرې قادر دی پر سبانه الله به کې روح واچي ګورې جی چې بیا کله دا دوه ډلې ودرېږي مشرکان مدرېږي دي چې د چا عبادت کوي هغه مدرېږي بعضی تفسیرونه دا لیکلي چې دا الله وی چې دا مشرکان هم پاسي او دا څوک چې د چا عبادت کوي دي دیم پاسي نو دې کې بس دې بعض خلک د حضرت عیسی علی السلام عبادت په کول سو د حضرت عیسی علی السلام بل وړل تیر شی د فرشتو عبادت کو د فرشتو ناهي ته الله وی چودريږي نو چې کله دا دوه ډلې ودرېږي نو الله تعالی با د مشرکان ته وي وشابه تاسو چې په دنیا کې د دې بوتان عبادت کوو دي ته وایي چې جهنم نم بچ کی سبوت الله او دي ته وایي کنه چې تاسو بچ کی د عذابون نه کنه نو دی به وایي د خپل خدایانو ته چې تاسو مونږه بچ کی او موږ د تاسو ډېر عبادت کړې دي موږ د تاسو ډېر تابعداري کړې ده اقا بوتان اقا خدایان به تاسو الله گویا کی وته به وایي دی وتی مونږ تاسو ته کړې وي تاسو مونږ عبادت مونږ تاسو ته کله ویلو چې تاسو موږ عبادت وکړي مونږ تاسو ته کله ویلو چې مونږ ته سجده وکړي دا بوتان وته الله سره گویا نه کی بیا وداغه نه پس الله جل شانه به حکم کی فرشتو ته ولدا مشرکان دا کافران دا پړ مخ سره په جهنم طرف تراکاږي جهنم ته او ورځ سره د خپل خدایانو او ګورې جی رسول الله مبارک چې وکړه په مکه مکرمه کې مشرکان ته وی چې تاسو ولې د خپل بوتان عبادت کوئ ولې د دې خدایانو د الله نه بغیر چې تاسو د خدایان جوړ کړی د دې ولې عبادت کوي د دې بوته سوي ول موږ د دې وړو خدایانو زکه عبادت کوو
چې دی به موږ له قیامت په ورځ الله ته شفارس کی سبب موږ ذکر دی بوتان عبادت کوو چې دا به موږ له الله ته شفارس کی یو روایت دا لیکلی وی دی کافر ته دا پته چې دا نظام چلون کې دار یو شی چلون کې ذات څوک دی الله دی او دی چې د خپل بوتانو د هر څه عبادت به کولو چې رسول الله مبارک پتی داول کوي دی به وی دا موږ ځکه کوو چې دا وړو خدایان به موږ له شفارس کی دا موږ ځکه د دې بوتان عبادت کو چې دا به موږ له شفارس کی درکه تاسو ته پوښ کمه شفارس بوت نشي کول شفارس وسوک شفارس پسې رسول الله مبارک په شفاعت کبرا بکی شهیدان بکی حافظان بکی حاجی بکی عالم بکی حافظ بکی ابم د الله په اجازه سره کوي حاجی ګورې جی سبب ان الله بشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض خبردار دی په پټو شیزونو د اسمانونو د زمکه انه بشک الله تعالی علیم بذات الصدور خپويږي په پټو رازونو د زړونو باندې والذي الله ذات جعلکم چې جوړ کړي تاسو خلائف فی الارض نائبان پزمکه کې فمن کفر فعليه کفر پسوک چې ناشکری وکړي نو په هغه به وبال وي د ناشکره ولا یزيد الکافرین او نه زیاتوي کافران لرا کفرهم کفر ددوی عند ربهم پنځ درب ددوی الا مقتا مگر غضب ولا يزيد الكافرين او نزياتوي كافران لرا كفرهم كفر ددوي الا خسارا مگر تاوان قلت ورته پیغمبره ارایتم آیتا سولیدلی شرکاءکم الذين خپل شریکان هغه تدعون من دون الله چې تاسو بل سوا د الله نه اورنی او خایماتا ماذا خلقوا من الارض چې هغه سپیدا کړی د لازمکینا ام لهم شرک فی السماوات او کده هغه د پارس شرکت په اسمانونو کې ام اتیناهم کتابا او کور کړی د هغه ته کتاب فهم علی بینه منه چې هغه پدی چې هغه په دلیل ولال د هغه نه بل یعد الظالمون بلکې وعده نه کوي دا ظالمان بعضهم بعضا زین د دوی نه د نور سره الا غرورا مگر د دوکه ان الله بشک الله تعالی یمسک السماوات راټینګ کړی دی الله تعالی د اسمانونو په خپل قدرت والارض نازمکا ان تزولا چې نخوځيږي ولا ان زالتا او که خوځیدل دا دوه نازمکا اسمانونه ان امسکهما من احد من بعد نشی راټینګولې دا دوه حصو بغیر د الله نه انه بشک الله تعالی کان دی حلیما تحمل والا صبر والا غفور بخون کی ذات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې کوم درس وکړو الله په خپل دربار کې الله تقبل کړي خدای که زموږ نه څه کمې شوي الله ته موږ ټول معاف کړي یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځي خدای پاک زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي یا الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي یا الله د ټولو مسلمانو ګناهونو معاف کړي خدای دا ناس چې کوم ملګري مشران کشران دي چا څه مشکلات ختم کړي چا څه پریشانی ختم کړي خدای دې جماعت دا کار شروع یا الله دې جماعت دا کار په خیر او په خوشاله برابر کړي یا الله کوم ملګرو چې په څه قسمه خدمت کړي مالی جانی یا الله دغه بدلی وته ورکړي دنیا آخرت کې خدای ته نصیب صلی الله تعالی علیه